د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو په موخه د طالبانو د بریدونو له پیل سره هممهاله امریکا د افغان ځواکونو په ملاتړ د دغې ډلې د جنګیالیو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. طالبانو د امریکا دا کار په افغان چارو کې لاسوهنه بللي او زیاته کړې ده چې دوی له افغان حکومت سره د اوربند کوم تړون نه دی لاسلیک کړی نو امریکا دې مداخله نه کوي. رویټرز اژانس د الجزیره ټلویزیون په حواله د طالبانو د سیاسي دفتر د یو ویان له قوله ویلي چې دوی له حکومت سره د اوربند هیڅ ډول تړون نه دی لاسلیک کړی نو پر همدې بنسټ د امریکا وروستي بریدونه په افغان چارو کې لاسوهنه ده چې باید بنده شي. د یادونې ده چې تېره ورځ د جو بایډن تر اعلان وروسته د امریکا B-52 جنګي الوتکو د افغانستان په ځینو برخو کې هوایي بریدونه کړي دي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه الوتکو تېره ورځ ناوخته د جوزجان په مرکز شبرغان کې د طالبانو پر یوه ګروپ هوایي بریدونه کړي دي. ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې برید کې شاوخوا 15 طالبان وژل شوي دي. طالبانو د دغه بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا پوځ د مرکزي قومندانۍ ویان هم تایید کړي چې دوی هوایي بریدونه پیل کړي خو د وخت او ځای په اړه یې څه نه دي ویلي. هیره دې نه وي چې ډیلی میل په خپل راپور کې ویلي و ولسمشر بایډن د امریکا B-52 او نورو پرمختللو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې هغه طالب وسلوال په نښه کړي چې پر ښارونو د بریدونو پلان لري. په راپور کې راغلي چې دا بریدونه به په هغه 3 ولایتونو کې پیل شي چې طالبان اوس مهال د نیولو هڅه کوي او یا یې نیولي دي. B-52 هغه پرمختللي جنګي الوتکې دي چې کولی شي تر 24 ساعتونو ډیر وخت په هوا کې وګرځي او دغه راز له ډیر لرې خپل هدف په ښه توګه وولي.